سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، وختونه د ټولو با احساسه زده کړیالانو په خیر. خدای دې وکړي چې ټول خاص دی او د صحت جامې به مو پرتني. زه صفت الله سحر د افغانستان د خبریالانو انسجام شورا د ژورنالیزم، ویناولۍ او شخصیت جوړونې د کلاس د ماډرن ژورنالیزم استاد یم. خدای دې وکړي چې ټول به خاص دی او دغه وخت په تاسې باندې به په ښه شکل سره تېرېږي. موږ هم د خپل هیواد د خپل هغه ویاړلو بچیانو لپاره چې هڅه کوي تر څو په علمیت کې نوې والی راولي، تر څو نوي څه زده کړي او ټولنه په دې باندې آباده اوسي. موږ هم هڅه کوو چې تر څو نوي نوښتونه، نوې زده کړې له تاسې پورې در ورسوو. ستاسې به هم هڅه دا وي چې تر څو نوي څه زده کړئ. کوشش به انشاءالله زموږ دا وي چې موږ په نوښتونو باندې کار وکړو. هغه څه چې په ورځني ژوند کې زموږ په کار دی په هغه باندې کار وکړو. مخکې د دې څخه چې زه درس ته لاړ شم، د خبریالانو انسجام شورا چې فعلا په 22 ولایتو کې فعاله ونډه لري، دوی د فرصت مرکزونه په ولایتو کې لري، هم په ولسوالیو کې او هم د ولایت په مرکزونو کې. موږ هم تاسې ته په آنلاین ډول باندې د درس ویلو زمینه سازي کړې ده. د افغانستان د خبریالانو انسجام شورا هڅه دا ده چې تر څو خپلو هیوادوالو لپاره په لږ وخت کې ډیر څه ور زده کړي او هڅه یې دا ده چې ډیر څه په لږ وخت کې خلکو ته ورسي. نو موږ هم تازه په دغه نوښت باندې پیل کړې ده او د نن ورځې هغه اولنی درس موږ تاسې ته نن چمتو کړی دی تر څو یو څه ترېنه زده کړئ، په ورځني چارو کې هم په کار راشي. هغه څه تاسې ته وړاندې کوو کوم چې ستاسې لپاره مهم دي. د ماډرن ژورنالیزم په دغه ساعت کې نن په 4 موضوعاتو باندې خبرې کوو چې دا 4 موضوعات زموږ او ستاسې څه شی دي. اول موږ له ځانه سره لرو ژورنالیزم، دویم له ځانه سره لرو ژورنالیست، دریم چې دا د ژورنالیزم ارزښت او څلورم د ژورنالیزم موخې. دا له تاسې سره شریکول غواړم. په لومړي سر کې تاسې دغه کلاس چې ماډرن ژورنالیزم هم پکې شامل دی، لومړی باید موږ څه وکړو؟ ژورنالیزم وپېژنو. ژورنالیزم څه شی دی؟ موږ ورته څه اړتیا لرو؟ په ورځني ژوند کې ارزښت څه شی دی؟ موخې څه شی دي؟ تر څنګ یې موږ ولې ژورنالیزم زده کوو او تر څنګ یې په ورځني ژوند کې د ژورنالیزم ارزښت وایي څه ته؟ لومړی راځو ژورنالیزم تعریف تاسې ته کومه. ژورنالیزم په خپله له 2 کلمو څخه جوړ شوی چې ژورنال او په څنګ کې ایزم. ژورنال د ورځني یاداښت په معنا دی. تاسې ته ما دلته لیکلی دی ژورنال د ورځني یاداښت په معنا دی. ورځنی یاداښت څنګه؟ موږ او تاسې چې دی د یو چا نه قرض غواړو، یو دوکاندار دی، موږ او تاسې ورځو روزانه د هغه نه یو څه اخلو. کله چې موږ دوکاندار ته ورځو هغې سره موږ کتابچه خلاصه کړې ده. هغه څه چې مثلا موږ غواړو یو څه ترېنه زده کړو هغه موږ په خپله کتابچه کې لیکو تر څو دغه قرضونه په موږ باندې پاتې شي. نو دغه ورځنی یاداښت دی، یعنې روزانه نوي څه چې دی موږ له ځانه سره لرو. یا مثلا تاسې د خاطرو یوه کتابچه لرئ، یو ورځ چېرته تللي یاستئ یا نن ورځ چېرته چکر وهئ، نو تاسې چې روزانه ځئ هلته نوي نوښتونه ګورئ یا نوي څېرې ګورئ یا مثلا د نویو ځایونو نه کتنه کوئ. نو کله چې تاسې د هغه ځایونو نه کتنه کوئ هغه څه کوئ؟ له ځانه سره د هغې خاطرې لیکئ. نو دا څه شی و؟ د ورځني یاداښت کتابچه. نو ژورنالیزم په لومړي سر کې د 2 کلمې ژورنال د ورځني یاداښت او ایزم د مکتب په معنا سره دی. دغه ایزم تاسې ته ښکاري ګوره ژورنال او ایزم. ایزم د مکتب په معنا سره دی، یعنی موږ او تاسې مختلف مکتبونه لرو چې هغه مثلا دغه نور دي. لکه مثلا موږ چې لرو په پښتو ژبه کې د خوشحال خان مکتب، په څنګ کې د رحمان بابا مکتب. خو ولې په ژورنالیزم کې دغه اصطلاح د دې دپاره کارول کېږي چې تر ډیره دغه د ژورنالیزم یوه کورنۍ ده، کورنۍ یوه بېله برخه ده، یعنی تر نورو برخو نه دا جلا مسلک دی، یعنی تر ډیره بشري علومو باندې ولاړ دی، ځکه ورته ژورنالیزم ویل کېږي. نو انشاءالله یو څه به مو ترېنه زده کړي. دویم راځم ژورنالیست. ژورنالیست چا ته ویل کېږي؟ تر ډیره موږ نه پوښتنه کېږي چې استاد محترم خبریال، ژورنالیست، په څنګ کې نطاق او یا ویناوال، دغسې پوښتنې ډېرې کېږي. خو په اوس وخت کې زه تاسې ته باید ژورنالیست وپېژنم. ژورنالیست هغه پوه، آګاه او تر څنګ یې فني شخص ته ویل کېږي چې د نړۍ د ګوټ څخه معلومات
اطلاعات هغه رالي او له رسنیو له لارې شوي خپروي عبارت د ژورنالست څخه دی. اوس راځو خبریال او ژورنالست ترمنځ توپیر څه شی دی. ډېری وخت داسې نه پوښتنې کېږي استاد محترم ژورنالست چاته ویل کېږي خبریال چاته ویل کېږي. تر ډېره ژورنالست هغه چاته ویل کېږي چې په مسلکي زده کړو کې فعلا لګیا دی زده کړې کوي او یا د مسلکي زده کړو دغه د ژورنالیزم د زده کړو څخه فارغ او تحصیل دی. نو کله چې دغه شخص یا په رسنۍ کې کار کوي او یا د رسنیو په برخه کې کار نه کوي عبارت د ژورنالیست څخه دی. یو کس دی په رسنیو کې کار کوي تر ډیره پورې دغه شخص په رسنیو کې که تاسې وګورئ هغه مسلکي زده کړې کړي هم نه وي خو ولې دا د دې خپل لیاقت له وجې چې دی دلته راغلی دی. ژورنالیزم په دوو برخو باندې چې دی عالمانو د زده کړې بهیر ورکړی دی چې هغه اولنی چې دی هغه موږ تاسې چې دی ژورنالیزم ځینې پوهان وایي چې د علم له لارې ترلاسه کېږي ځینې پوهان بیا وایي چې د هنر له لارې چې دی ژورنالیزم زده کېږي خو ولې موږ تاسې که فکر وکړو دا دواړه خبرې درستې دي. ژورنالیزم هم د علم له لارې ترلاسه کېږي او هم د هنر له لارې ترلاسه کېږي. نو په دغه ځای کې واضح شوه چې خبریال هغه شخص ته ویل کېږي چې د هنر له لارې یو څه زده کړي که هغه په نورو بخشونو کې درسونه یې هم ویلي خو ولې دلته راځي یوازې د دې دپاره چې تر څو هغه علم هغه هنر چې زده کړی دی د په ژورنالیزم کې هغه نه په استفادې باندې نورو ته یو څه ور زده کړي. نو دا عبارت د خبریال څخه دی. نو انشاءالله دا به هم تاسې زده کړي. دلته مخکې د دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شم راځم د ژورنالیزم په هکله ما خو تاسو ته اصطلاحي خبره وکړه. اوس راځم د ژورنالیزم هغه مکمل تعریف ته. ژورنالیزم عبارت د هغه پروسې څخه دی چې په لړ کې پوه آګاه مسلکي او تخنیکي کسان یا خبریالان د نړۍ د ګوټ څخه معلومات اطلاعات خبرونه راپورونه او ترڅنګ نور جالبه معلومات راخلي او له رسنیو له لارې د ژورنالیزم هغه ژورنالیستیکي قالبونو په ترتیب او تنظیم څخه وروسته بیا تر خلکو پورې رسوي عبارت د ژورنالیزم څخه ده. انشاءالله یو څه به مو ترېنه زده کړي. نور راځو موږ د ژورنالیزم ارزښت ته. ژورنالیزم څه ارزښت لري؟ پوښتنه ده. تاسې راته ووایئ. خیر دی زه به درته ووایم. ژورنالیزم ارزښت معلوم ارزښت دی. که چېرته موږ او تاسې رسنۍ ګورو تر ډېره پورې هغه رسنۍ ګورو چې هغه د تصویر پر مټ باندې کار کوي. تلویزیونونه دي په څنګ کې ویبسایټونه دي تر څنګ یوټیوب دی یا نور هغه څه دي چې مثلا مختلفې چینلې لري. په اوس وخت کې د ژورنالیزم ستر ارزښت دا دی چې په لنډ وخت کې خلکو ته مهم اطلاعات رسوي ورځنۍ پیښې رسوي تر څنګ ورځنۍ چارې تر خلکو پورې رسوي. نو دغه د ژورنالیزم هغه تر ټولو لوی ارزښت دی. په دویم راوند کې تر ډیره د ظلم او استبداد پر وړاندې باندې مخنیوی او د خلکو ملاتړ دی. نو دا د ژورنالیزم هغه تر ټولو مهم ارزښتونه دي. د دې په شان باندې زرګونه نور ارزښتونه شته دي چې انشاءالله هغه په ورځني ژوند کې تاسې حس کولی شئ. بل چې دی د ژورنالیزم موخو ته موږ راځو. ژورنالیزم څه موخې لري؟ ښکاره ده تر ډیره پورې چې که یو سازمان دی که چیرته یو مکتب دی که چیرته مثلا پوهنتون دی که چیرته مثلا هر یو مسلک دی یا مثلا یا ځینې یوه ډله ده یو بل څه دي هغې طبعا خپل اهداف لري. ژورنالیزم څه اهداف لري؟ ژورنالیزم ډیرې علماو چې تر د دې د جملې څخه معتمد نژاد یو ایرانی ژورنالیست دی چې تر ډیره پورې د ژورنالیزم په برخه کې ډیر کتابونه لیکلي. هغه ژورنالیزم په دریو برخو باندې یعنی د ژورنالیزم درې برخې د موخې په توګه باندې ټاکلي دي چې هغه عبارت دي اول چې شی دی اطلاع یا خبر رسول دي. و ژورنالیزم تر ډیره پورې چې شی دی اطلاع او د خبر رسونې تر ټولو مهمه منبع ده. نو د ژورنالیزم یوه موخه هغه چې شی دی خبرول دي چې تر ډیره پورې د خلکو خبرول دي. په دویم راوند کې ژورنالیزم وایي لارښوونه خلکو ته کوي. تر ټولو مهمه او ښه هدف دی. که چېرته موږ او تاسې فکر وکړو رسنۍ تر ډیره پورې خلکو ته په ورځني چارو باندې ورځني ژوند په اړه باندې
خلکو ته لارښوونه کوي. په اوس وخت کې موږ او تاسې بیراوال یو، زموږ او ستاسې ټولنه ده. زموږ او ستاسې ټولنه کې دغه په بدو کې د خویندو ورکړه ده. تر ډېره پورې رسنیو دې ته څومره کار کړی دی، تر ډېره پورې خلکو دې ته څومره کار کړی. نو دا د دې برکت دی چې ژورنالیزم څه شی دی، د لارښوونې یو تر ټولو مهمه خبره ده. بله تر ټولو مهمه خبره د ژورنالیزم د لارښوونې په برخه کې چې کوم ده، ورځنۍ چارو په اړه باندې خلکو ته مشورې ورکول دي. مثلا زه تجارت کوم، زه باید څه ډول یو تجارت وکړم. مثلا زه زده کړې کوم، د زده کړې لپاره باید زه لومړی کوم تصمیم ونیسم. تر ډېره پورې زه یو کسب ترسره کوم، د کسب دپاره ما ته پکار څه دي چې زه څه وکړم. ولې رسنۍ په دغه برخه کې د اړونده چارواکو سره په څنګ کې د دغه کسبګرو سره خبرې کوي، او هغه خبرې چې کله موږ او تاسې اورو نو په ورځني ژوند کې زموږ او ستاسې ډېر څه ذهن ته راځي چې موږ باید د کومو لارو نه کار والو، څه باید وکړو، په هماغه ترتیب سره موږ مخته ځو او د خپلو کړنو په نظر کې نیولو سره هغه چاره مخته بوځو. نو دا د ژورنالیزم څه شی شوه، لارښوونه شوه. په درېیم راوند کې تعلیم ورکول دي. موږ او تاسې کې ډېرې رسنۍ کتلې دي، که هغه په ننګرهار کې دي، که په مرکز کې کابل کې دي. موږ او تاسې که فکر وکړو دغه رسنۍ یوه برخه د تعلیم لپاره لري. تاسې فکر وکړئ ځینې راډیوګانې شته دي، ځینې تلویزیونونه شته دي چې هغې کې د تعلیم ورکولو یوه خپرونه یا د عربي ژبې زده کړئ یا تر ډېره د انګلیسي ژبې زده کړئ، یا تر د دې تر څنګ نورې تعلیمي برنامې چې د ماشومانو په برخه کې، په څنګ کې د ځوانانو په برخه کې. نو دغه هر څه چې په دې برخه کې خپرېږي نو دا عبارت د څه څخه دی، د هغه برخو څخه دی کوم چې موږ او تاسې د ژورنالیزم د تعلیم په برخه کې موږ وایو. نو دا چې څه شوه، دا د ژورنالیزم د هغه موخو څخه عبارت دی. انشاءالله د درس څخه به مو یو څه زده کړي. دا وه د نن ورځې درس چې ما صفت الله سهار تاسو ته وړاندې کړه. راتلونکی درس انشاءالله په ژورنالیزم کې په ژانر باندې خبرې کوو، په خبر باندې خبرې کوو، په څنګ کې مخته به ځو. خبر، راپور، مرکه، تر څنګ تفسیره، دا هر څه باندې به په مکمل شکل په تفصیل سره کرار مخته ځو او ډېر څه به زده کوو. نو خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. نو ما ته هم اجازه راکړئ تر بل درس ښه وخت ښې شي وي. د خدای په امان.